نحمده ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. دمو ډېرې قدرمنې مشرونه ځوانونه کشرونه زه د تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم او چې کوم ورمنرغلي دي ډاکټر ګل علام صاحب دی، علمزید دی، رحمت شاه دی، رحمت الله مسیح دی، ورسره چې کوم د وڼه نور کسان دي عمران دی او تاج دی. زه د دغه ټولو ډېره شکریه ادا کوم د پي ټي ایم چې دی په ډېر مختصر وخت کې او په دان وخت کې پر خپل پروګرام ارینجمنټ وکړ. زموږ ډېر ټیم وشه چې زه په وړه په خوره به نوې قدم نه ویشي، خو نن بیا هغه قوتونه چې دی د خپلې منصوبې دلته راونه کړې وې هغه د پتلانه او که د پتلانه دهشتګردي چې په دا خوره نن بیس بیا ورته وایي چې انشاءالله تعالی دغه خوره دغه وطن و په تسکیر یې وربلوه. ملګري نن موږ په دغه وطن کښې ډېر ټیم وشه چې د امن ژوند هم نه ولیده، د امن ژوند موږ د چا د نوسه نه ولیده. وایي چې حکومت مور پلور وي، دا څرنګه مور پلور دي چې خپل بچیون خوري. دای وایو دا وسوته زه درنې وشمله دلته یغه ټوله ډېره شکریه ادا کوم، خو دورو دا درنه نکن ته وي نو دا دې سار ته وي دا د هغه ظلمونه چې دا نظام یې مسلط کړی دی د کلونې مخکې بله دا خبره هر یو دا وسوتي هر څوک چې دي زه په دا خوره باندې نه به تا منه نه ډکه منه نه اغوا منه نه دمجې منه په ولا چې تېره مې وینه توره کړې دو ډېر په مړ شوی یم او دا یو دا وسوتي همیشه د پوره چې ته بیا کوم حرکات کې دا وي نو اول درته تویېږي. ملګري موږ محمد ورته وایي، جواد ورته وایي او په ډاډه ورته وایي چې ته زیای پلور یې، طالب حکومت دا زیای پلور دي. دغه هېڅ پاکي نشته، خو صرف یې موټو ته یوه کړې دو دا ورته په قسم سره درته وایم، په حقیقت سره درته وایم چې دغه نن چې دی د کوم خاک استعمالوي دی د ګوجرانوالو نرغلی دی، د ګجرات نرغلی دی، د سیالکوټ نرغلی دی، د شیخاپوره نرغلی دی. دی د موږ په وطن باندې حکمراني کو، دی په دغه وطن باندې که د آیین او د قانون مطابق یې حکمراني کړی دی د موږ یې منلې وای، موږ یې شکریه ادا کړې وای. دی دلته بدمشهور څوک دي، اغواکارون څوک دي، دهشتګرد څوک دي دا اتفاقو دا اتفاقو دا پینجو دا کولر سرکاری واو زه په توسه باندې نو وخت یې ډېر څه ممنه وکړه که هغه چې ته د چا دفترونه دي که هغه د هر چا دفترونه دي کوټونه دي دا یوه دا وسوته ادورو موږ شخصیان کاروايي نه ورسره کي ادورو موږ هغه موږ په سور ورته وایي، په مینات ورته وایي چې ته د دغه ښار کې د چپړوسۍ نه ودره، د دغه ښار کې د ملګرتي نه ودره، دغه ښار چې پتلین یې وغستی دی په دا پتلانه کښې ته په دا پتلانه کښې ته ارام وروړې ته منګول وروړې دا د پتلانول په خپله باندې منګارادو چې دا مې منګاري نه وچول. ملګري موږ مزید پر هغه خوره باندې د برداشت خبرې په هغه انداز باندې چادر ته وویل
میشه خلق و سره کړل انشاءالله تعالی میش نه د کوم دلونی کی نه د کوم د خڅولو کوشش کی میش نه پوښتنی چې ودوسی دا نه پوښتنی مګر دا وایو دا اوسه امورو کا زندگی وا د دې دشتوله وخت وی تر هغه پرو میز دا ودا کلونی تکشنی ودا کمپینا تکشنی چه تصور پر پوالا کدای گره نمو باشی دای خووزی یا زمو تا دلوشه برکیشا یا پاپالا برکیشا یا دای دلوشه دو بالا امراوه دا تو سے علمت تای دا تو سے جورت تای چې ډېر طریقې استعمال کړي ډېر حربي استعمال کړي خو دوی خپل چمتو ورته ودرې دی تکړه ورته ودرې دی نن که په دا خوره باندې امن دی په دا کې مینه شامله دو په دا کې ځورول شامل دي په دا کې اغوا کول شامل دي په دا کې مړه کول شامل دي په دا کې ځورول شامل دي خو دوی ورته ودرې دی دوی ورته وویل چې که هر څه وي په میز باندې راته د میز د وجود په قربانېږي خو میز د دغه خورې د سوچ و فکر د امن د دغه خورې بې عزتي کله د تو په روز باندې میز نه برداشت کوي ملګری انشاءالله تعالی دای دا ژوند ته فیصله وکړو د ژوند سره دا سوچ په وکړو شابه د خپل دي دای دا ووایي مزید بیس په دا ټوله خبره باندې پوه شوي مزید په دا کې دروېغ نشته دای چې د مو د بازارانه کاس چې هر څوک وړي چې هر څوک یې وړي دای دلته خپل میجر یې شته ګارنیډ یې شته یک سره دا وویني دا مرکو وروې دا غریب د ګناه ولس ته نه ځوروي نو انشاءالله تعالی موږ ورته ویلوړي په میدانه باندې ورته ویلوړي په کلاکه باندې ورته ویلوړي په سخته باندې ورته ویلوړي نن د انګورو دي د ګټ هر وخت د انګورو دي د تحصیل د راغزي د دغه لکه خیال هر وخت چې نه تریجي شته نه فورج شته په باندې میشه تیاری چې دا تریجي فورجي یو خو د حکومتي په طریقه باندې درته وایي خو هېڅ کله دا خبره نه ده چې د حکومت ولې نه په سر باندې وړي نشته دا د عوام په طاقت سره وایي چې ته تریجي فورجي پرېږده په دغه چې کنې د پوله د تو د همرنګټو په پرځي باندې ولاړ